علماء لیکي چې کوم شینا الله منع کړي دا هغه شی دو صورت ای یو صورت دای چې کيو سړی نه په غلطه او لفظ اوته نو پاغه نه ګناګاری لیکن که یو سړی قصدن دا وي چې دا کافر زما دوست دی او د ته پته ای چې قران کریم کافر ته د دوست ویلو نه منع کړی دا نو بیا دا سړی په کافر شي ځکه چې د قران نه انکارو د دې داسې مثال دی لکه یو سړی قتل وکړو یو سړی بے گناہ مړ کو بے گناہ مړ کو چاته تپوسو کو چې دا دی ولی مړ کو کله دا وی چې غلطی را نه وشوه نو دې ګناګار دی او کده داوی چې خمه وکړو چې مړمه کو نو د پټکی په کافر شي یا یو سړی روزه وخوړه چا ورته وی چې روزه دی ولې وخوړه او دو ویلی چې غلطی مې وکړه یا بیمارم یا راته ډاکټر ویلی چې منیسا نو کدا باندې وکړه خدا گناہگار شو او کدو ویلی چې ما خو کچ دا روزه مې وخوړه نو پټکی په کافر شو علماء لیکي چې په کومه ګناه سره فخر وکي نو دې پاغه ټکی کافر شي کدا وخت کې د چا مړ کو نو دا به کافر مړي عزیزانو دا پړولی کوي چې نن د ځمکې په سر چې څومره مسلمان قوم اوسېږي تقریبا د دوی دا دستور دی چې دی کافر ته دوست وي د هندوانو زمانہ به تاسو ته یاد یا نه ډېر هندوان داسې وو چې زمونږ د مسلمانانو به ورته دوستان وي دا هندو زما ډېر ښه دوست دا سکھ زما ډېر ښه دوست اوس اسلامی ملکونه وګوره اسلامی ملکونه وګوره اغي کافر ملکونو ته دوستان وي او کافر ملک ته چې مسلمان ملک دوست وای نو دې په مسلمان نه پاتې کیږي عزیزانو تاسو په دې خبره من پوهیږئ ځکه چې زمونږ ملک لګ د عقل ویش چې نو دا زمونږ ملک سره لره تلو